ومورې دلته خو دروازه هم نشته چې موږ تا ته دروازه ټکولې. دا کور دقسې دی نو. کور دلته دی؟ کور مې دا و. ښه ته کې تاسو اوسېږئ؟ دقه کې موږ اوسېږو. په 2023 کال کې خلک کوشش کوي چې یو چت نه، دوه نه، درې نه، څلور چته جوړ کړي. کوشش کوي چې داسې یو موټر واخلي چې بل چا سره نه وي. بل طرف ته چې موږ دلته راځو مور نه اجازه غواړو چې مور نه اجازه واخلو، نه دروازه شته نه بل څه چې ویټکو. دلته دا پرده د دې ځوړنده ده. فکر کوم. السلام علیکم ورحمت الله. سلیم خان. مسلم خان چې ورته وایم مسلم خان. نو تا سلیم نوم دی که مسلم دی؟ مسلم نوم دی. ها مسلم خان. موږ کوم ځای کې یو؟ ما ځګنه نه دا ځای کوم ځای دی؟ چغسری دی. نو ته خو داسې ولاړ لکه مانځه ته چې ولاړې سم ودرېږه صحیح خبرې وکړه دغسې. مسلم خان موږ راغلي یو چغسری کې. تاسو به دغه ځای وینئ، تقریبا داسې غریزه علاقه ده. صحیح. په دغه دروازه چې دروازه ورته ویلی نه شو نو ځکه لږه پاتې نور دروازه هم نشته. دلته به ورځو مسلم خان داخل ته. نو دلته یو فامیل اوسېږي چې د خدای غریبان دي، پلار نشته، مشر ورور نشته، یوازې یو تورسرې مور د واړه واړه بچي ورته پاتې دي. موږ راغلي یو چې د روژې لپاره دی ته یو څه ورکړو تر څو پورې را روانه روژه د دی ارامه تېر شي. مکمله قصه به داخل کې د مورکۍ د خولې واورو چې حالات څنګه تېرېږي. السلام علیکم. ستړی مه شي، جوړ په خیر تکړه. څنګه یې؟ کومه یو کوټه دی تاسو؟ ښه دلته څه شی دي؟ بوزه تړی. ښه ته دې خوا راشه که نه؟ څوک زه؟ مسلمه دې خوا راشه. دا چې دی د کور مشر دی، نوم دې څه دی؟ نوم دې څه دی؟ نبی الله. نبی الله خان دا ستاسو کور دی؟ دلته ته اوسېږي؟ ښه تاسو راځئ. ځه مسلم خانه. دلته خو دروازه مروازه څه شی نشته نو؟ الله اکبر. ځه یله مورکۍ مور راوړه. و مورې راشه دې خوا راشه. ستړې مه شې. سال دی مورې. و مورې دلته خو دروازه هم نشته چې موږ تا ته دروازه ټکولې. دا کور دقسې دی نو. کور دلته دی؟ کور مې دا و. ښه ته کې تاسو اوسېږئ؟ دقه کې موږ اوسېږو. په 2023 کال کې خلک کوشش کوي چې یو چت نه، دوه نه، درې نه، څلور چته جوړ کړي. کوشش کوي چې داسې یو موټر واخلي چې بل چا سره نه وي. بل طرف ته چې موږ دلته راځو مور نه اجازه غواړو چې مور نه اجازه واخلو، نه دروازه شته نه بل څه چې ویټکو. دلته دا پرده د دې ځوړنده ده. فکر کوم دا ځای به م ورته چا ورکړی، هر چا چې ورته ورکړی خو هغه به هم دومره وس کړي. الله دې خیر و برکت ورکړي. امین کی. حاجي صاحب ستړي مه شئ. خاص دی ماما خیر. دا ستاسو همسایه‌ګان دي؟ بس صحیح ده. دا حالات دي نو تاسو به خپل هم اقتصاد چندیان جوړ نه تاسو خپله کنډر کې رب دې اسانه کړي. دا مساوات ډېر سخته دی. دا مساوات قایمول ډېر سخت دي. موږ ځو دغه د مورکۍ سره به یو دوه خبرې وکړو. مورې خاوند چیرې دی؟ ما خاوند مړ دی. ستړې مه شي بیبي. لیونۍ ته ګوره ویښته داسې که که نه. ته څنګه یې؟ کښېنه. خاوند وفات شوی دی؟ څومره وخت کېږي؟ کال یې وشو. کال یې وشو. څو بچي دي؟ ما څلور. نور چیرې دي؟ مشره لور مې واده ده. او نور دا درې واړه راسه، یوه لور مې واده ده تلله. ښه وړه ده. او یو دا ده؟ یو دا ده. تا لمبلي دي؟ ویله کې لمبلي دي. ښه فقط دا کار کوي؟ دا ورکوړه ماشوم دا کار هم نشي کولی. ښه هسې ځي او راځي. ښه شپې ورځې څنګه تېرېږي مورې؟ نو څه به دا کوټه کې ځایږئ چې ویده شي تاسو؟ موږ دې کوټه کې د کې څو نفر ویده کېږئ؟ موږ څلور نفره پکې پراته یو. دا جنۍ ده او یوه بله جنۍ، یو دا هلک دی په دغه کوټه کې؟ او همدې کې پراته. دا خو په ډېر سختۍ دلته دی. څه به وکړو نو کورونه پیدا کېږي د کرایې؟ کرایه کورونه کوم ځای کې؟ زه بل ځای کې نه اوسېږم. دلته مې ټول خویندې میندې او ښه چارچاپېره ګاونډیان مې ټول خپل دي. نه دلته کوم کرایه کور پیدا کېږي چې د میاشتې 2-3 زره روپۍ کرایه کور وي؟ څه خبرې؟ ښه د مسلم بوټان هلته پراته و، کیمرامین پې پښې ایښي دي. سړی غوسه شو ورته، په قهر شو ورته؟ قهر ورته شوم. ښه مسلمه دې خور ته څه شی وکړو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دې له به موږ د خیره څه دې خور له به موږ د روژې دغه ورکړو، خرچه به ورکړو. توبه ونه باسي؟ او توبه به وباسو. خدای غر که ټول مسلمانان د خاندي دي. څه دي؟ ټول مسلمانان د خاندي دي. موږ بل ورځ نه وتلي نن. هغه کور ته مام توبه ایستلې دی، لمې ایستلې ده. کومه چې توبه وباسي؟ خدای زما دې توبه دې کور ته ځای رانه من.
چې دا کوم څه کور دی دا څنګه کور دی په ډب کې نشته او رشدار نشته دی موږ دا خو زموږ خور کې دې چې موږ مصرف ونه کړو خرچه تم ورکوو بس نور دې عمر شي دلته کوشش کو خوراکي داسې کور پیدا کا چې داسې ورور پیدا شي چې فرض کا 300,000 افغانۍ کرایه کنه او د یو کال یا د 2 کالو کرایه درته ورکړي او ته 2 کاله پکې واوسېږي نه نو دغه کور نه بغیر کنه نو دلته چار د خیر مستوى ثاني کې د خیر خدا زه د خپل له ودا نه دا مې د ترور دغه کې نو خو هغه بل څوک لمار کې دا غي د زوم کور دی نو کدل درته کوټه جوړ کوم دا ځکه کوي شو دا کوټه راته جوړ کې شوی خدا به درته جوړ کوشش به کوم چې دې ته دا کوټه ستاسو په مرسته جوړ کو صحیح ده کنه مسلمان صحیح شو بس الله دې ها مسلمه روزي لپاره خرچه ورکوه ځه $80 د روزي لپاره انتخاب کړی دی چې یو کور لپاره که څوک غواړي چې دغسې فامیلونو لپاره روژه کې صدقه وکړي نو د یو فامیل لپاره موږ $80 انتخاب کړي څومره تقریبا 2,100 افغانۍ ته جوړیږي نو زه به دې خور ته معذرت تا ته به شمار کړم صحیح ده 1 د 2 د 3 د 4 د 5 د 6 د 7 دا ونیسه او زه ومې شمارلې دا ورته ورکړه که ته یې شمارې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مسلم خان چې دا 1500 او دا 1500 زر او دا 1500 څو شولې 2000 به 3000 1500 3000 او به 1500 د 4000 ها دا 1500 به 1500 ها شپږ 15000 دا څو شولې د 6000 او به 1500 به 1500 د 1000 او د 1000 وصل نو $80 نه دغه جوړیږي ته دغه بیبي ته تراکه دغه کې خدغه بیبي ته ورکوي دا تاسو بیبي ښه اورې دا نورې دا ورکړه مسلم اورې دا نورې ته درواله صحیح ښه نو دوستانو روژه د برکتونو میاشت ده د مغفرت میاشت ده د جهنم څخه د نجات میاشت ده که چیرته غواړئ الله تعالی ستاسو دغه هر اعمال په سوچند حساب کې نو فقط دغسې خلکو لاسنیوی وکړي راځئ موږ سره په دې روژه کې یو ځای شي وټساپ نمبر درښکاري مسلم هغه ته پاتې شو هغه ته تا ورکړې نو دغه حل دی چې مسلم ورته صدقه ورکوي نو تاسو څنګه نه ورکوي غږ کړه مسلمه څنګه دا صدقه نه ورکوي موږ ورکو تاسو ولاړې وای تاسو خو تاسو انجینر یې نو دغه خسې په دغه خپل تاسو پیژنئ ها کورنۍ څنګه ده کورنۍ ته شدار نشته ور نشته غریبانان په کندور کې ناس دی له موږ د خیر ته ټول قام دغه کو آفرین دا کوټه به درته مورکې جوړه کړو انشاءالله صحیح ده کوټه به درته انشاءالله جوړه کړو صحیح ده نو الله مو خوشحاله لره دوستانو ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې دې خلکو ته دا کوټه له خیره برابره کړو سمه ده ډېر نه تقریبا څو نفره موږ ته پکار دي 9 نفره موږ ته پکار دي اوم نه بلکې 10 نفره موږ ته پکار دي چې $100 جمع کړي که ته غواړې ما چې وینې تم په دې 10 نفرو کې ځان شامل کړه او $100 دې لپاره چې اکثره مرستې زموږ د بهر نه که داخل د افغانستان کې کوی شي د $100 معادل پیسې افغانۍ موږ ته راکړي څو 10 نفره برابر شي انشاءالله یو کوټه او د دهلیز او دا شیان به ورته موږ برابر کړو که د الله په مرسته باندې نو که به دا صدقه جاریه کې تم برخه اخلي وټساپ نمبر آنلاین مرستو لپاره لینک موږ مو خدمت کوو الله مو خوشحال لره تانده او سوکاله اوسئ مورکۍ دعاګانې ټولو ته وکړه صحیح ده بیبي چاچي راکړه خدای په امان ماریم ورته جوړه خزه بس مسلم ورته الماریم جوړي سر مو نه لګي الله اکبر مورکۍ دی نه د اشپزخانې استفاده کوي که کوم یو دا تشناب او کمود د تا ته هغه جوړه کړې ده په الله قسم په دغسې ځای کې څو حیوان هم نه ساتي ولې د دې ګناه دا ده چې د دې خاوند وفات دی که نه دا یې ګناه ده زه پوهېږم دلته چغسرۍ کې به بهترین ځایونه خلک ښه کورونه لري ښایسته کاروبار به وي خو دا ځای به یې لیدلی نه وي که زما ویډیو چغسرۍ کې څوک کونړ کې څوک ګوري وسې پوره زموږ د وینا نه بغیر راشي دلته دې خلکو سره مرسته وکړي که نه د قیامت په ورځ به د دې لاس وي او زموږ او ستاسو ګریوان السلام علیکم